دا یا پاک ویم چې بیا پاکه مړختلې دي خو بیا به چې تغلا پسې تلي د چاکو بنواري زه دې به الله نن راولي زه به سره خبرې کوم ښځې لاول خو دا ګل ونیسه ځکه چې نن ستا دا لوپټه او دا ګل د دې کلر یو دی دا خبره پرېږده ګل خو مې واغېسته خو دا پټکې دې د چا په سر کړې دي دا مې د سخرو ستا د پلاره والله دې سټکورې کا بچه ته فیصلې یا جرګې له ځو دا دې تا راوړو خدای دې بیخو بنیاد وباسه ښځې چغې مو هغه مخامخ لګیا دي په پټي کې کار کوي وایم زه یم که نه په دې کې لږ دا یخ ښکارم نو ټول عمر دې غلاګانې او سپک کارونه کړي نو دې کې دا یخ کار خو تا سره خوند دا نه کوي یم ښځې پته نه کېږي نن راباندې دومره خوږه لګي په خدای دې باور ولې که نه تیار چنغوزې خبره دې صحیح ده پته نشي یا خو دې پیسو ته چلغلې کړې دي او یا دې بل څه داسې دروند کار کړی دی چې زما د خولې نه ځان وباسي ښځې زه تا ته یو خبره کوم ما وایي که نه داسې کار دی چې بس نور راته سپک وګوره خدای شته خو د تا ته نور سپک ګورم او دغه چانسي نه دي د زه نور نه منم بس چې ته څه وې زه به هغه کوم او نه بله ورځ خو یې د کوره خلاصه کړې ما خو که زه کور ته نه وم راغلی نه نه مړې دا خو دغه د شیطان بچی راغی ما ته وایي وی ښځه دې څه شوه ما یې هغه مور کره تلې ده تا ته ښه پته لګېده نو ما ته وایي وی غم مه کوي دا کور به په چا خرڅوم نو ما یې دا کوره مې خلاصې نو بیا راته څه وایي وی کور به م دې نه خرڅېږي او پیسې به م د باندې ګټم په خپله خو د برنډې سیکل دی څوک د یو په حجره کې او د بل په حجره کې دا چانسي پروت دی په خپله خو د کور درک نه لګي الله دې سټکورې کا او الله یې اشلېدلې سپېدې خاورې که تا د کوره خلاصوي نه انشاءالله نور نه دی نور ته خبره کوه زه بقه کار کوم خو داسې کار کوو که نه راځه مخکې ځو نو ما چېرته بوځې چېرته دې نه بوځم مخامخ دغه راغی چرګې انډې چولې دي او به راغونډې کړم او کور ته به یې یوسم کور ته به یې یوسم که دوکاندار له به یې یوسې او خرڅې به یې نه نه دې ځان نه وي شوه ډېره زیاته کمزوره شوې دا سینه به یې اوس لږه مضبوطه شي راځه زما الحمدلله سینه مضبوطه ده وایم داسې چل دی چې وایم ګورې پردو تورسرو ته په لار کې مو ودرېږه ګورې تا کې دا ډېر څښه عادت خدای دې نه کړي ته ګورګوره چې زما مخې ته ولاړې نو ته به پردو ښځو څه کومه خدای دې کور د پردو ښځو نه ورکړي راځه چې ځو دا خو زما مخکې داسې وې راتېر شه که نه درته دم کنه وایم دا څه کار دی کنه چې ټوله ښکلې ښکلې اټه مې همدا له واغېستلو وای ته روان سینګې ولې خدای دې وشرموه دا خلک پسې وایي وایي به چې زنانه ورسره په لار روانه ده او لکه د ماشومانو په شان ځي بلې به ته خلک مه ټچوه دا زما عادت دی په لاره باندې داسې زما اوس چې دیوان که نه خلک به وایي چې رور یې راګیر کړی د سړیتوب دا کړ امې چې د کور وروتو دا داجیګل خو نو چېرته تللی دی دا د ګور خو نشته خو سیروزي راته دي نو موږ نه تپوس نه کړو سیروزي راته دی نه وایم د هغه د والو نه خو خلاص شوم خو ستا نه نه خلاصېږو دا شکل دې لږ سم کا چې وایل نه خوره روزانه او سم کارونه کوه مونځ او دس کوه نو سم کارونه خو زه کوم مونځ هم کوم خو تاسو ماتې بېڅه وښیو هغه داسې بېڅه نه وایي نه چې پیسې درکړي څه کار درته په حواله کړي نو ته هغه کار روان کړي نو ځکه دې ووایي شوتې مخته روک شه دوه ګوتې مخې در دا خو چې کم دی دا د قسمت خبرې دي ولې زه په خس ورکوم ته د ځان نه شوده جوړ کړي شکر ووایه چې راځې ته اخلاص کوم ګنې مړ به دې کړي او که نه وایم زه دوکه کېږم که نه ډېر ځل یو یاره همه سودا دې راواغېسته دوکاندار ها وای سودا خو نشته سودا مه ته جوړې پرېښې را ها نو ته به په داسې پیشلکې غوندې کې راخوشي وایم بلې بس ما نه یې رسه زه ورپسې بیا لاړ شمه ځه ټکې مې سودا دې څه کړه سودا وپاته جوه نو دې وایي ما دا چې ګل وایي پاتې نه ده چې وینې کې اوس وای وینې د دنیا 10,000 روپۍ وي هغه دې په سیلاب لو کړي بچه که ما وه زه ورپسې ځمه ښه دا د ځانه بټه کو دا جوړ کړې سودا ها خدای دې غر که د دنیا سودا مې تا په دوکان کې پرېښوده زما کور ته د مېلمانه چېرته راغلي وی خدایا پیاده پیاده رالم د هسپتال نه خپې مې ماتې شي په پیاده راتلو باندې او د ترور ازلي کور مې راته نه دي معلوم د مرده کړي چې هغه به کوم ځای کې خو ځه داسې ورځم په دې لاره به دومره څوک مخې له راشي چې تپوس پتې نه وکړمه وایم دونه خو د اوس دی که نه چې دا دویمه درېیمه ورځ د نمبر یې بند دی اډو میلاویږي نه د اسلامي او ځم پسې کور ته مړه دا خو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جوړې ته ماته دا ووایه که نه نمبر دې هم بند دی دا دویمه په نظر نه راځي مړه چانسي په دې دنیا کې مړه ډېر زیات تنګ دی نو ولې بس ځم چې ته مزدورۍ له ځمه یار کوم ځای ته بس چې چېرته لاړم بس باقي مې نور دلته کې سور نه لګي لکه نو ما نه ته ووایه که نه یاره چانسي زه به له کومې پورې دا غلاګانې کوم او دا جوارۍ به کوم بس ته مې هم د کار روزګار ایستې او باقي ځم چې د ځان له به خواري مزدوري کوم او ښځې له بیا راوړم بس خورې دی
نو ولې دلته تا ته نه میلاویږي خو دا راتوشي ځي چېرته یاره بس دوبۍ ته ځم یار دا بیګ ته مې غاړې ته اچوي په دوبۍ کې نو په دوبۍ ته ځم چې د خواري مزدور به کوم ته کې ساده ګل هم دی او ګلخانې هم دی بس هغوی د هغوی سره بس ټک پک کار کوم ځان سره به مې راکایي مړه په قلار کې نه هغوی کمه توره وکړه چې دا تم پسې خوشي بس پرېږده ماشاءالله السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ګلې ښې جوړه خیر دی کاکي خیر دی ستاسو نوم دی زما نیازبینه نوم دی نیازبینه دی نوم دی ماشاءالله ماشاءالله تا ښکلی نوم دی نشي به نه کوو مینې ته به سپک نه ګورو او زه چیلم نه غواړم او خپل شهزاده غواړم او خدای ګهورې راکوي نه شپېته کمې راکړه زه په بدل کې درنه دغه شهزاده غواړم خو خیر دا خبرې پرېږده د مردکي د کور کوم ځای کې دی مردکي ستا سره ګلې مردکي زما د ترور زوی دی د ترور زوی دی یو کار نه کوم چانسي چې د کوره پورې ورسوم نه نه کوره پورې مه رسو صرف ما ته خو زه په خپله لاړه شم ته به په خپله لاړه یکو دغې دا پرس په مې سره باندې بس خدای ګلې په هغې لار کې چې راته وشي که نه مخامخ د مردکي د لرګي تنبه ده صحیح ده صحیح ده ستاسو ډېره مهرباني مهرباني وای چانسي زموږ په کلي کې داسې مرغۍ هم شته ماشاءالله بلبله وه ډاکټره یاره چانسي کو دې خوښ یې که نه زه خو دا خپله ښځه پرېږدم همدې پسې ځم یاره باسکه غلی کښېنه سترګې مه پټوه خپله ښځه هم دې شته لیوا دی او بله چنغاله دې هم شته دی دا چانس په مه ووه مال یې وکړه دا ټیک ته چانسي داسې کار کوو که نه راځه دې دروازې پورې ورپسې ورځو راځه دوبۍ موبۍ پرېږده راځه سلام علیکم وعلیکم سلام نیازبینه که نه ګورګورې راشه الله د ترور نیازبینې څنګه مته څنګه خبرې ښې ډېره موده پسې کښېنه کېنه مهرباني مې څنګه یې ښې مو شکر مور او پلار دې هو ټول هو الحمدلله ماشاءالله ته خو جوړې نرسه شوې یو او که نه یو پته مرګ مرشي په دې مور او پلار کې سکول وي هغه دې نرسه شوه زه همدغسې شار شي ګړم دې خدمتونه بس دا خو ستا مور پلار کار چې په ته یې تعلیمونه کو په ما یې تعلیم کو ګوره ده که نه څنګه ښکلې نرسرانه جوړه شوې ده ځکه خبره ده تعلیم هم خیر دی نرس هم ښه ده خو چې د مور او پلار خدمت هم وکړي نو په دواګانو خو مې خبره دا وره په لاره خو په خیر خیریت رالي که نه او په لاره په خیر علم خو دغه ځای کې نه دي یو دوه کسان ولاړو ډېر بدتمیز او ډېر بدتمیزي را سره وکړه یو داسې پوډري غوندې کې هسې لاندې پقلی وه او بل یې شین سترګې وو پیشوګانو چې شنې شنې سترګې نیولې وي هغه ورته بله چانسي کول نو بدتمیزي یې را سره وکړه همدا دوی دا ضرورت ته د ما د ترور لور ته لاندې ونه زه به دوی سره پېښم څه کوې بله خدایه دې څه کوي څنګه لکه څه کومه ورځه به د خپل عزت تپوس کوم دا چې ګل راشو بیا کې تپوس ته دا چې ګل پرېږده دا زمونږ مېلمانه ده راځه چې ځو راځه راکړه دا ټوپک دا چې ګل راشي بیا به پرېږده بلې راځه چې ځو ما ته بیا وڅوښې الله خدایا په جوله کې مې خیر واچوي ته خو چاته توره نه ده کړې دا چې ګوله نشته چاته غولو نه لاړې مرده کې را واپس شه الله خدایا دا راته نیازبینې دا کسان څوک وو یو سره یو پوډري غوندې کې اوس لاندې پقلی وه زنګېده او بل څه شین سترګې غوندې کې وو پیشو په شان شنې شنې سترګې نیولې وې دا چې ښکته بره راته نور کتل ډېر بدتمیزه وو سټاپ وایم دې ته خو ما په ډېر هر څه باندې سترګې نه نیولې خو یم نیازبینې ستا په سر به ورسره نن جنګېږم پېښ وه که نه زما نوم هم مردکي او زه چې په یو ځای باندې پروت یم نو هغه ځای درې ولیکم راځه اوس ته پته ولګي دغه خو نه دي او همدغه دواړه دي ورګه هم مکوه چانسي هم کور ته به ورپسې ځم او انشاءالله خو لذي د دې جینۍ معلومات به کوم چې دا د مردکي څه ده دقه زه هم غواړم که نه چې دې دا وایي هغه مردکي و جینۍ راولې ټوپک هم ورسره دی ببینه که تا راته ووایې که نه تاسو ته جینۍ څنګه تنګوې خو رښتا ورګه ته کور ته ځه زه پېښه او توی پېښه ځه صحیح ده او ځه نه ته ما ته دې ووایه که نه خدای دې بیخ ته غولونکي وباسه غولونکي دې خو ما نه ستا تپوس وکړو او د کور لار مې ورته سیده کړه ها د کور لار دې ورته سیده کړه ویم ټینالي ویم داسې کار دی که نه هغې نه دی ما ته ډېرې ګیلې وکړې ښه مړه دې خولې ته دې ګوره مونږ هغلته کې ولاړو زه مو چانسي وو او ما ته یې وي د مردکي د ترور لور یم وایي ما ته یې کور وښایه ویم اسلم یو خبره مې یاد ساته چې ګوره ډېرې دوکې دې راڅېړې کړي په هغې مې تاسې نه ویلې
خو قسم په خدای چې په دې دغه کې بدنه ده سترګو وباسم مړه دې خولې ته دې ګوره شاته دې برات وکړې وغورځولې موږ چې کوم دي پښتانه یو شکر دی د چا تورترو باندې لاس نه اوچتو اوس ته دا کوپړی والوځو ما نه یو خبره ته کوم ور بیا ما پسې ټوپک راوړلی دا بخت نه دا به خوږه بدنه پرېږدي بڑا دو کسانه کنه څوک دوه کسان نو که ته مړه نه خو زه یوازې مو ما که نه چې اوس ته باید که تندي وم نو خلک پوه چې تندی یې پې مال زه چې د ما ماماجي شته ښه د چا ماماجي ستا هغه ماماجي د پیغمبره کیڼلي پټان پرې دی چې پرېښي دي خو دا ګورو به انشاءالله ماما ته دې وویې استمینه نشته پټوره وسره بچه وانه هر څه وباسه ما نوم اسلامي دی د نوم چانسي دی ښه نوم مې هم درته وښو صحیح ده ښه وایي باباجي راشه په پښتو کې مې پښتې ماتې شوې وی خدایا عمل د کې خوم او ټوپک هم تینا واغشته ونې پسې مو تړو زم مې ماماجي پسې مو ورځم سکه نازبینه یو ماماجي زه خو تا پسې درخطا عمل ته غالکانو مل د کې سمون مالو او ونې پسې مو تړلو یو دا څه ویو دې سرکوزي ما ته صبر نه کو ته کور ته ځه او زه ورځم تپوس یې کومه دلې زمانه بغیر چې ته توره والې یو باباجي پرابلي ده سرکوزیه دا څه سینم دا څه چل دی دا څه چل دی دغه نیازبینه کسانو ته انګوله زه ورپسې رالم که نه نو دا چا څوک ویو دا هغه دوه کسانو که نه ته خو باتروم ته ننوتې پته یې نه لګي سرکوزیه 2 منټه د صبر نه شو کولی چې زه په باتروم کې ومه یو دا پرې مینه د سبا ډېر ښه کار دې کړی دی یو راکه دې خوا ځان دې په شرمولو شرمو او د توره باز خان نوم دې مو شرموو مړه ته خو مخکې نه شرمېدلې اوس پرې څو شرمومه دا راته ووایه چې د داجګل هغه ټوپک دې څه کوي ماماجي ټوپک خو هغې کسانو یوړو څه